سلامونه له مالار میډیا څخه وروستیو سپورټي خبرونو ته ښه راغلاست. د کندوز ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست او کوریش فدراسیون له لوري د یاد ولایت په ورزشي لوبغالي کې له شپېته تر شپږ کیلو وزنونو د 50 ورزشکارانو ترمنځ د کوریش سیالۍ ترسره شوې. په دغه سیالیو کې د یاد ولایت ورزشي مسؤلینو، قومي مشرانو، ورزشکارانو او سلګونه د ورزش مینوالو ګډون کړی و. یا د سیالۍ د کندوز مرکز او ولسوالۍ د ورزشکارانو ترمنځ ترسره شوې او موخه یې د غوره ورزشکارانو موندل و چې په پایله کې فهیم په 80 او مراج الدین چکمار په 80 کیلو وزن کې لومړي مقامونه ترلاسه کړل. د میدان وردګ ولایت د بدني روزنې او ورزش آمریت او جلریز ولسوالۍ ورزشي کمیټې په همغږۍ د 12 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ د فامیلیو لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. په دغه سیالیو کې د یاد ولایت د ورزشي مسؤلینو ترڅنګ ګڼ شمېر ورزشکارانو او د ورزش مینوالو برخه اخیستې وه. د یادو سیالیو پایلوبه د موسیقي او فامیلیو لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې په پایله کې د فامیلیو لوبډلې خپلې سیال موسیقي لوبډلې ته د 3-1 میدانونو په توپیر ماتې ورکړه او اتلولي یې خپله کړه. هیره د نوي چې د دغو سیالیو موخه د ځوانانو ترمنځ یووالی او ورزش ته وده ورکول و. د کوریش فدراسیون د بدني روزنې او سپورت ریاست په همکارۍ د دغه میدان د ځوانانو او لویانو د کم عمره 11 ورزشکارانو ترمنځ د مزار شریف د هیګر په روزنیز کمپ کې د کوریش سیالۍ پیل شوې چې د دغه سیالیو په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د مزار شریف ورزشکاران په دې سیالیو کې د بلخ ولایت له ولسوالیو او مرکز څخه ورزشکارانو برخه اخیستې وه او ورزش ته د ځوانانو د ودې او هڅونې په هدف یې د یوې ورځې لپاره په ګډه سیالۍ وکړې. په دې وروستیو کې مزار ښار د سرو زرو د 8 میډالونو په ګټلو سره لومړی، ګلران ولسوالۍ دویم او د بلخ ولسوالۍ دریم مقام خپل کړ. د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د امن او یووالي په نوم د 8 لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پای ته ورسېدې. په دغه سیالیو کې د بولدک ولسوالۍ د لوبډلو ترڅنګ د چمن، فراه، هرات او کندهار لوبډلو هم ګډون کړی وو چې په پایله کې د چمن حاجي سردار محمد او السعادت کلب لوبډلو د دغه سیالیو پایلوبې ته لار ومونده او له یوې په زړه پورې سیالۍ وروسته د دواړو لوبډلو ترمنځ لوبه په مساوي شکل پای ته ورسېده او د اتلولۍ کپ چمن حاجي سردار محمد میلمه لوبډلې ته ورکړل شو. د یادونه ورته چې په دغه ولسوالۍ کې تر دې مخکې هم ورته سیالۍ ترسره شوه او په راتلونکي کې هم پلان لري چې د الف او ب لوبډلو ترمنځ لویې سیالۍ ترسره کړي. د غزني ولایت د بدني روزنې او ورزش آمریت اړوند وشو فدراسیون له لوري د یاد د ولایت د مرکز غزني د کلبونو او اندړو ولسوالۍ د یو ټیم د 54 ورزشکارانو ترمنځ د نوموړي ولایت په ورزشي جمنازیوم کې د وشو سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ د 4 کټګوریو تنکیو ځوانانو، نویو ځوانانو او لویانو په مختلفو وزنونو کې ترسره شوې او موخه یې د همدې رشتې ورزش ته د ځوانانو هڅول او همدارنګه د ورزشکارانو ترمنځ د سالمې بوختیا رامنځته کول وو. په پای کې د ورزشي مسؤلین له لوري غوره ورزشکارانو ته میډالونه او د قهرمانۍ حکمونه ورکړل شول. د بامیان، کابل او غزنی ولایتونو د ورزشکارانو ترمنځ د موتای سیالۍ د بامیان په مرکز کې د بامیانو د موتای فدراسیون د مسؤلینو او ګڼ شمېر نندارچیانو په حضور کې د دغه ولایت په حیدري سپورټي کلب کې ترسره شوې. په دې سیالیو کې د ماشومانو، ځوانانو او لویانو د عمرونو او د عمر په مختلفو کټګوریو کې 72 ورزشکارانو برخه اخیستې وه او د یوې ورځې لپاره یې په ګډه سیالۍ وکړې. د دغو سیالیو د پیلولو موخه د ځوانانو ترمنځ د دغه ورزش وده او پراختیا او د ورزشکارانو ترمنځ د تجربو شریکول وو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په خپل لومړنۍ نړیواله شلوریزه لوبه کې بنگلاديش ته په 2 وکټو ماته ومنله. لومړی د افغانستان ملي لوبډلې خپل کوربه بنگلاديش لوبډلې پر وړاندې توپوهنه وکړه. په شل اورونو کې د اوه لوبغاړو په سوځېدو سره بنگلاديش د 155 منډو هدف وټاکه چې کوربه لوبډلې په شل اورونو کې د 8 لوبغاړو په سوځېدو سره د افغانستان له لوري بنگلاديش لوبډلې ته ورکړل شوی هدف ترلاسه کړ او په پای کې لوبه د 2 وکټو په توپیر وګټله. د ننګرهار ولایت د ورزش ریاست له لوري د ښېوې ولسوالۍ په دربخیلو سیمه کې د کم عمره ځوانانو د تشویق په موخه د 4 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ پیل شوې. د دغه سیالیو د پیل لوبه د عثمان خیلو او ښېګي ځوانانو لوبډلو ترمنځ وشوه چې عثمان خیل لوبډلې د 2-1 میدانونو په ګټلو سره خپل سیال ته ماتې ورکړه. ټاکل شوی د دغه سیالیو پر دوام به 2 لوبې وشي. لومړی لوبه د دربخیلو او اسماعیل خیل لوبډلو او دویمه لوبه به د یاسین بابا ښوونځي او ښېوې لوبډلې سره مخ شي. او د رسنیو د راپورونو له مخې د پرتګال سوپر سټار کریسټیانو رونالډو په 38 کلنۍ کې لا هم یو پر بل پسې لوی ریکارډونه ثبت کړل. د فوربس مجلې په 2023 کال کې د تر ټولو زیات معاش اخیستو ورزشکارانو په ارزونه کې رونالډو یو ځل بیا په نړۍ کې د تر ټولو زیاتې پیسې اخیستو لوبغاړو په توګه وپېژندل شو او نوی ریکارډ یې جوړ کړ. په دې ریکارډ سره رونالډو د دریم ځل لپاره د نړۍ تر ټولو زیات معاش اخیستونکی لوبغاړی شو چې خپل نوم یې د ګینس په کتاب کې ثبت کړ. د 15 طلایي توپ لرونکی د نړۍ غوره لوبغاړی مخکې له دې په ګینس کې د فوټبال 9 ریکارډونه ثبت کړي. تیر فصل رونالډو په سعودي عربستان کې د النصر سره د ستورپوهنې تړون سره یوځای شو. په سعودي عربستان کې دغه لوبغاړي کلنی معاش 200 میلیون یورو دی چې په 2023 کال کې په نړۍ کې تر ټولو زیات معاش اخیستونکی لوبغاړی شو.